बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़ुगम मलगरो दोस्तानो चरता चवई खाद और आबादो सही नन मुहिम खबरनों के यो खो द कश्मीर पर सूरत हाल च अलता इंडिया वाकी सोमरा पूरे लास लरी और दगा खलको के सोमरा पूरे असर सुख्ती दा तंजीमुनो सरा च दुमरा पूरे तशद्दुद लारे अखपल कड़ी शिवी दी चे ढेर ज़्यादा मर्ग जोबला यानी पुलिस उलम पर के ढेर ज़्यादा मर्ग जोबला की गयो हालात ढेर ज़्यादा ख़राब दी बल्कि गिलगिल बल्तिस्तान की चकम इलेक्शन वशो तहरीक इंसाफ चकम दावे वे और रिजल्ट सरा और रागल په دې حواله سره بل خیبر پختونخوا کې بدامني او صورتحال خراب او سیاسي تناظر کې کوم وګورو نو دواړو طرف ته راګیر دي خو سره بل خبر به د افغانستان په حواله سره کوم چې آیا افغانستان یو طرف ته او اوس کشمیر دیم طرف ته انډیا وکی دغه گیم پلان چې کوم پاکستان خلاف اکثر پراکسی وار کې هغه مخکې دا او مخکې هم دغه ثبوتونه نکل بوشغونه جاسوس په نیولې شو بقاعده ارسه ثبوتونه دغه ښکارا خبرې دي خو بل طرف ته ورسره چې کوم دغه صورتحال نه چې افغانستان څخه کومه سختي راغله یا کوم نمونه حالات خراب شول بیا انحلا چې کومه وا او بیا اوس نن خبر در کوم چې ډیر زره آی ډي کارډې شناختي کارډې دغه شانتي شوي دي چې هغه افغانانو اني دلته ځمکې پې اخیستې دي کډونه جوړ شوي دي په هغه باندې هم ویریفیکیشن نن خبر راغلی دی چې شروع شوی دی او په دې باندې لاس پاچول کیږي او دا ټول خبرونه سره تاسو نخواست دا دی چې لایک سبسکرایب لازمي راکړئ او خپل کمنټس راینم مې راوي اول به زه دا بلاک شناختي کارډو مې راشم د مخکې هم شوي به ډېر پښتنو پکې قبایلو پکې دغه راغلیو په دې لړ کې ډېرې پیسې نادره ولغه شوي بیا په دې کې نادر افسران هم موتل شوي اوس چې کوم نوی ډیټا چې کومه کلیک شوي دا صرف د خیبر پښتونخوا 10,000 دغه شانتي ښیي چې آی ډي کارډ یې جوړ شوي چې هغه باندې غزمکې هم جایدادونه هم دغه شانتي نور املاک هم اصلي شوي دي کاروبار پې شوی دی نو هغه وایي چې باقاعده ادارې دا خبره کوي ذرایع دا خبر باقاعده خبرونو کې شایع شوی دی چې په دغه باندې باقاعده اوس لاس اچولو عمل چې کوم د کیږي به او چې کوم ډیټا دا غټوله کلیک شوي دا او ډیټې مطابق دا ټول افغانان دي اوس په دې صورتحال باندې به چې کوم اپډیټ راځي هغه تاسو سره مخته راولو اوس په دې سره موږ راځو چې یو طرف ته افغانستان او بل طرف ته کشمیر یعنی کشمیر کې دی وخت کې صورتحال آزاد کشمیر چې کوم پاکستان سره ډیر زیات خراب دی کرفیو نافذ دا یعنی موبایل بندي التزام رشتہ دار نه دي موږ هم رابطې ډېر مشکل سره کیږي حالات دومره پر خراب دي چې الته پولیس صبر مرجوب را وشو دغه شانتي نور چې کوم کسان دي د مرجوب لې خو الته کې کوم تنظیمونه دي هغه کله د مکړی شوی هم دي نه امني باندې هم لګول شوی دي دینه مخکې هم وکاله مخکې هم دغه شانتي صورتحال پیدا شو او هغه ته کې هغه بجلی لړکې خبره وا چې هغه مطالبات ومن شو و چې کوم مطالبات دي هغه کې نور هم زیات شوي دي خو دا په مطالباتو په حواله سره چلو احتجاج کیږي خپل ګوندونه خپل طریقې سره کې لکه طریق انصاف تاسو ګوري خو تشدد لار خپل اول بیا دومره پورې حالات خرابول چې بیا سرکري کسان پکې برجوب لیکول یعنی ډیر افرتفری پیلول دا یو بل قسم یو خپلوي یعنی دا ډایرکټ اشاره ورکړي چې کوم الزام لګي په دغه تنظیمونو چې دا بقاعده دی انډیا فنډډ دي لکه څنګه افغانستان باندې دغه لګي چې الته کوم ترخیري کیږي هغه انډیا فنډډ دي نو دغه شانتي په دوه الزام لګي او بل طرف ته کشمیر نه کوم خلک الزام لګوي هغه په ادارو لګي یعنی اسټابلیشمنت باندې هغه یو بل ته غدار بل غدار یعنی ډیر صورتحال انتي خراب شوی دی آیا انډیا موږ د سوال دا دی چې افغانستان سمګلارې بند کې تجارت بند اربونو روپۍ نقصان وشو خلکو وځپل شول هغه نه څه نتایج نه راوتل الټه چې کم دا اوس کشمیر
موږ قسم وي چې لاس نه اني داسې حالات خراب وي نو یقینا چې ولس کې ویره ترېخه او حالات خراب وي نو دغه صورتحال به پاکستان یا ادارې څنګه کنټرول کوي. بیا انډیا چې کوم ثبوتونه د مخکې هم دغه شان د کلبوشن په صورت کې چې کوم کویټه نه نیولې شو هغه په ظاهره ده دا هم څه پټه نه ده چې انډیا ته چې کوم ماتې ورکړې شوې دی، انډیا چې کوم بدنامي شوې ده، انډیا چې کوم بیک پورټ باندې لاړ دي، نقصان شوی دی، نو یقینا چې هغې به دغه شانتې پراکسي وار چې کوم هغې همیشه په پاکستان خلاف کوي نو دغه دینه هم څه پټه نه ده دا خبره. خو دا حالات کنټرول کول دپاره حکومت دپاره ډېر چیلنجبل صورتحال جوړ شوی دی. بل خبر څه تاسو سره شیر کوو، ګلګت بلتستان کې الیکشن وشو. همیشه دپاره ګلګت بلتستان صوبه چې کومه ده هغه اکثر هغه حکمران هغه ګوند ګټي، یعنی هغه پارټۍ ګټي چې کوم په وفاق کې حکومت وي. دا همیشه یو رول پاتې شوی دی. خو د ځل لګنې صورتحال بیا هم موږ دا ویلي شو چې پیپلز پارټۍ هم دغه حکومت اتحادي دی، نو په هغه ځای کې پیپلز پارټۍ پهلا نمبر باندې، دویم نمبر باندې مسلم لیگ نون او بیا ورپسې آزاد اراکین او تحریک انصاف بالکل آخره کې درې څلور سیټونه اخیستي دي. خو دلته کې تحریک انصاف ډېره غټه دعوه لري چې موږ 8 سیټونه ګټلي دي، یعنې په 14 سیټونو ګټې باندې هلته کې چې کوم ورسره بیا مخصوص نشست برابر شي 23 پورې تقریبا دغه چې کوم پارلیمنت صوبایي اسمبلي ده دغه باندې جوړیږي. نو دغه تحریک انصاف دعوې بیا هلته کې شور، بیا هغو دا ویل چې د موږ سره مغه شانتې 45 او 47 خبرې چې کومې دي هغه لا روانې دي، احتجاج لا روان دي. خو ګټه چې کومه ده د ځل کې پیپلز پارټي ترلاسه کړې ده، یعنې پیپلز پارټي تی مسلم لیگ نون او دغه چې کوم آزاد اراکین دي اوس کېدای شي چې آزاد اراکین پیپلز پارټي ځان سره شامل کړي. یعنی که چیرې آزاد اراکین 15 پیپلز پارټي ځان سره شامل کړي نو بیا هغو ته ساده اکثریت حاصل دی او بیا هغه ته د مسلم لیگ نون اتحادي ضرورت نشته، او بیا که اتحادي ورسره جوړېږي ضروري ده، او که بیا نه شو مسلم لیگ نون ته پیپلز پارټي حکومت چې کوم دی هغه ځای کې جوړ دی. خو دخوا تحریک انصاف ته ډېره غټه دچکا، یعنې ډېر غټ هغه ورته میلاو شو او حالانکه شور ډېر زیات و سوشل میډیا باندې هم نور هم. اوس رزو خیبر پختونخوا بدمنې صورتحال او سیاسي صورتحال. که تاسو وګورئ بدمنې په علاقو باندې یعنې ټلویزیشن دومره زیات خور شوی دی چې خلکو کې ډېر زیات ویره ترېخه خوره شوې ده او تیروریزم زما ملګري ورور همدغه شانتې په لاره کې طالبانو یعنې کوم چې کوم دا دهشتګردي ونیولو، خو ډېر په مشکله باندې هغه موږ راخلاص کړ، ولې چې لږ ډېر چې کوم موږ خپل صحافتي هغه ورته ویلو شو تعلق چې ډېر محنت یې مې ورته وکړي چې موږ خو بس مهرباني راباندې وکړي نور به ورته څه وایو چې خو تاسو خبریال هم یو د خبر ورکړو، خو هم موږ سره دښمني کوي چې تاسو خو موږ ته دهشتګرد وایي. نو څه وکړو چې حکومت کوم موږ ته راکړي، اوس تاسو ته فرشتې خو نه شو ویلی. خو بهرحال تخرګرۍ انتهایي حد ته رسېدلي ده علاقو باندې. زما خپل علاقې باندې همدغه شانتې جنوبي اضلاع خاص کر ټارګېټډ ده او بیا که تاسو وګورئ بلوچستان هم په دغه نړۍ کې راغلی دی. یعنې که موږ دا بیلټ وګورو که یو طرف ته د پښتنو څومره بیلټ دی، دغه ټول بیلټ په کمې مصیبت کې راګیر دی. په دغه صورتحال کې که موږ خبره کوو چې سیاسي چې کوم زموږ مشران دي، که مولانا فضل الرحمن دی، موږ سره اړیکې هم ښې دي الحمدلله، ښه لکه زیرکس سیاستدان دی. خو اوس زه نه پوهېږم چې دې وخت کې هغه نه هم چل غلط شوی دی. بیا آفتاب شرپو دی، بیا ورپسې د عوامي نیشنل پارټي هم یو پښتنو یو هغه لري، خو دې وخت کې بیا که موږ مرکز لیول وګورو نو امیر مقام هم او وفاقي وزیر دی د شانګلې دی د خیبر پختونخوا دی، یعنې مسلم لیگ نون کې هم دغه شانتې هغه شته. خو بهرحال په دغه صورتحال باندې د صوبې په اولس باندې به رحم څوک کوي، یعنې په دې صورتحال کې دواړو طرف ته معنا چې کوم تحریک انصاف کوي هغه وایي چې یار دا یو ګیم پلان روان دی چې دا پارټۍ
کم هغه دا ختم شي. بل طرف ته دغه ترخګر چې کم راځي کم طرف ناراضي څنګه کیږي او بیا پولیس ته فوج خپل منځ ته یو بل ته مخ کیږي لکه لکي مروت تاسو صورتحال ولیدلو نو خنجنګي طرف ته صورتحال چې کوم وینو دا ځینې پاکستان کې دی وخت کې صورتحال بیا خاص کر زموږ خبريالو ته نه صحافیانو ته هم یعنی زما چې کوم ملګری دی همکار دی سینیر همکار چې کوم حسن خان صاحب دی هغه ته هم دمکیانې ملاویږي مختلف کالز کیږي نو موږ ته هم په مختلفو ذرایعو باندې خبرې کیږي نو اوس موږ وکوس خیر موږ خو پښتون یو او اول نمبر کې به موږ د خپل علاقې د خپل خلکو आवाज جوړیږو بیا نه پس زموږ ټول ملک ته ملک خبره خو الریډي کو یعنی په مرکز کې ناستیو د مرکز خبرونه هم الریډي ورکو په چینل هم ورکو او دا کې سم واقف داسي وی چې په ظاهر باندې تاسو ګوري چې ډېر زیات صورتحال خراب دي نو دغه صورتحال کې یقینا چې سوال کول ډېر ګراني خبرې جوړې شوې دي خو بهرحال تاسو دعاګانو خواسته او وایي چې هر څه الله لاس کې دي خدا زموږ ایمانونه چې کم دي دا چې کیږي نو بهرحال تاسو هم دعا کوئ مونږ هم کوو چېرته چې وایي ښه دعا باز اوسئ